صرف د سلف و اقوال نه دي. صحیح مسلم کی حدیث ته د ابی بن کعب رضی الله عنه هغه وی رسول صلی الله علیه وسلم ماته ورځ وی چې یا ابا المنذر د کنیت ابو المنذر اتدري اي آية من كتاب الله معك اعظم؟ تا ته دا پته شته چې د الله په دې کتاب کې د ټولو نه عظیم آیت کوم یو دی؟ وی ما ورته چې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ته پته. وی بیا څه وخت بعد رانه بیا تپوس وکړو چې یا ابا المنذر اتدري اي آية من كتاب الله معك اعظم؟ تا ته دا پته شته چې د الله په دې کتاب کې په ټول قرآن کې عظیم آیت کوم یو دی؟ نو د خپل اجتهاد وکړو. ابی بن کعب هغه صحابه کرامو کې دی چې رب العالمین ولا په قرآن مهارت ډېر ورکړی، تلاوت مهارت، یې خوږ اواز و، د خپل اجتهاد کړی وي. ما ورته ووایي چې الله لا اله الا هو الحي القیوم دا آیت وی فضرب فی صدري، دی سینه کې ماله ګزار راکړو، ما ته ووایي چې والله لیهنک العلم ابا المنذر، ابو المنذر تا ته د علم مبارک شي، تا له الله ډېره پوهه درکړې. ما دا جواب دی صحیح دی. اوس وګوره ابی بن کعب ته خو پته نشته چې رسول وسلم دا خبره کوي، نه دې نه مخکې رسول وسلم دا کړی، خو الله هغوی له دومره پوهه ورکړې وه، هغوی به دې قرآن کې سوچ کړو. ده سوچ کړی دی به دې ټول قرآن کې دا آیت ورته ډېر عظیم ښکاره شوی دی. دلته ګوره رسول وسلم ویلي نه چې دا عظیم، دلالت کوي په دې چې هغوی صرف تلاوتونه به نه کول زموږ په شان، نه به صرف قرآن ښکلو زموږ په شان چې فقط ښکلولو دپاره دی، نه به ورته غلافونه صرف اچول، هغوی به قرآن وي پکې به فکر کوي. ځکه الله کامیاب کړي په دنیا کې او په آخرت کې. دنیا کې وګوره صحابه کرامو په وخت کې او د هغو ته چې نږدې کوم مسلمانانو چې راتلونکي به هغوی پسې الله رب العزت هغوی له د مشرق او د مغرب بادشاهي ورکړې وه په دنیا کې. د کافران او کفر او مشرکان منافقان دا ټول هغوی ته محتاج وو، بادشاهي د هغوی وه. د تاریخ چېرته وګورئ او آخرت ولهم الله ورکړی. وجه د هغې یوه دا وه، یوه وجه چې هغوی قرآن یو داسې کتاب منلی و چې دې کې به سوچ کې، دې کې به فکر کې او په دې به عمل کې. موږ ولې پاتې یو؟ موږ په دنیا کې هم شاته شوي یو، دین کې هم شاته شوي. وجه د هغې یوه دا ده چې کوم کتاب موږ ته رب العالمین رالیږلی دی، رالیږلی موږ ته دی، په هغې موږ نه پوهېږو، نه پکې چې کوشش کړی دی چې سوچ پکې وکړو یا هغه یاد کړو. نو اوس د ده د علم د جوروالي اندازه ولګوه چې ده په دې قرآن کې دومره سوچ کړی دی چې د خپل علم مطابق دی دا وایي چې دا آیت عظیم آیت. رسول وسلم یې تصدیق وکړو او تصدیق یې په دې طریقې سره وکړو علم دې تا ته مبارک شي، معنا دا چې خبره دې صحیح ده. که نه وی صحیح خو رسول وسلم ورته وایي چې نه ابی ته خطا شوی، صحیح جواب هغه دا دی. نو دا یو دلیل شو په دې باندې چې په قرآن کې عظیم الشان آیت هغه آیت الکرسی. بل حدیث والا صحیح حدیث دی په صحیح الجامع کې شتی، شیخ البانی م راوړی، امام نسائی راوړی. ابو امامه رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی من قرأ آیة الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبه، څوک چې آیت الکرسی لولي د هر فرض منځ نه بعد لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، دې د جنت نه بس د ده د جنت په منځ کې دغه دی چې دی مړ شي. د ده د جنت په منځ کې اوس دیوال هغه دا مرګ دی، که دا مرګ دی لره هغې د جنت ته ځي. هر فرض مونځ پسې کم اذکار چې دي یو پکې د آیت الکرسی دی. هغه اذکار خو موږ بدل کړي دي په نور څه باندې اکثرو، یا خود ساخته اذکار، خود ساخته دا جي موږ ته یو امیر صاحب راته وایي چې داسې وایي، یو سابیاق صاحب مولوي صاحب، لکه رسول صلی الله علیه وسلم به د فرض منځ نه بعد کوم اذکار وي هغه وایه که نه. لکه ستا چې کوم وحي درته بیان شو چې د الله رسول وایي چې دا ذکر وایه، په دې دې زړه نه مطمئن کېږي. او یو عامه خبره بې دلیله چې خلکو روانه کړې ده او بیانې په هغې دې زړه مطمئن دي. دغه شان بعضو خلکو بلکل پرېښودي
چې څنګه سلام وګرځي لا امام را ګرځېدلی نه مخې راړولی نه دی به په سنتو ولاړې دا اذکار کم ټیم وي او بیا درېمه مرحله کې هغه دي چې د هغوی یوه منډه ده بس چې څنګه سلام ګرځول او سر چولۍ را چولۍ چې د وتو لار کمزې کېده څومره لوی تاوان دی خلکو یعنی آیت الکرسی زه دا وایم قیامت په ورځ کم سړی چې جهنم ته لاړ دی به د الله په عدل او په انصاف سره ځي او کم سړی چې جنت ته لاړ د الله په رحم سره به ځي خو داسې څوک نشته چې الله لره ملامته کړي د دې نه اخوا الله تا ته خبره نوره څه اسانه کړي ته پنځه منځونه د ورځې شپې کې په پنځو منځونو پسې آیت الکرسي وایه که مړ شو جنت ته به لاړ شي نور الله تا ته څه اسانه کړي که دا مطلب دی یو کس چې ما بالکل عمل به پرېږدم او خو به خپل چولي نو وروره ایمان کې خو لازم دي درې خبرې یو په ژبه اقرار دی په زړه کې تصدیق دی عقیده ده او په اندامونو عمل دی عمل چې دی پرېښودو مکمل نو ته خو مؤمن نه شوې انسان عمل کوي په هغې کې هم کوتاهي ځکه چې ما وایي جنت ته به ځي الله په رحم سره هغه عمل کې هم کوتاهي خو رب العالمین بیا مهربانه دی هغه کوتاهي چې دی د هغې چشم پوشي وکړي او د هغې ورسره حساب ونه کړي او جنت ته یې بوځي آیت الکرسی که ته وې د عوام چې کله قرآن وایي که نه دوی ډېر زر قرآن وایي قرآن په تلاوت کې هغه سړی لږ وخالي چې څوک په تلاوت ډېر ښه پوهېږي هغه په تلاوت کې وخالي ځکه چې هغه دې ته دا ټکی داسې ویل غواړي دلته دا دي دلته دا تجوید هغه احکام ټول ادا کوي عوام چې وایي دا خو ډېر زرې وایي زه هم کیدای شي د آیت الکرسي 2 منټه به هم نه لګي 2 منټه هم له ما ډېر وي او سکندونه الله به تعالی جنت درکړي چې اوستې نه غواړي او الله ته د قیامت په ورځ وایي چې ما خو ورته لاره اسانه کړې وه خو تا نه غوښته نو څه جواب به دې کوي بیا بل حدیث والا دا حدیث به ذکر کړو او بیا به مخکې راځو آیت الکرسي وضاحت له صحیح بخاري کې ډېر اوږد حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه ویوکلني رسول الله صلی الله علیه وسلم بحفظ زکات رمضان رسول الله صلی ما ته دا کار حواله کړی چې ته به دا فطرانه چې کومه راجمع شوې ده د مسلمانانو د دې به ته ساتنه کوې د شپه 2 به ته د دې ساتنه کوې بیا به موږ په مسلمانانو کې تقسیمو فاتانی آت د شپې راپسې یو کس راغی زه وی ناست یم څوکۍ کو یو کس راغی فجعل یحثو من الطعام چونګونه یې راغستوی دی خوراک ورته نه بله مسله م راووته چې فطرانه خوراکي فطرانه خوراکي پټه مسله دې دا راووته ګوره ځای کې چې زه دا روپۍ وې نو بیا به ویلی چې یو کس راغی او روپۍ یې پټې کړې وی نه یو کس راغی او چونګونه یې ترې راواغستو نو چونګ د څه نه اخیستی کېږي خوراک ښه وی ما راونیو چې راومې نو ما ورته وایي چې والله لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دې په الله قسم وي تا خو به زه پیغمبر له رسول غلی ته وی راته وایي چې انی محتاج غریب فقیر سړی وعلی عیال ولی حاجة شدیده او بچی مې دي حاجت مې ډېر دی قال فخلیت عنه وی چې مؤمن دي سي دا مې یو صفت یې زده کړي یو عیب زموږ په معاشره کې دا دی خفه کېږي ورو دی او حقیقت دی چې کله ګوره دا معاشره او دا خلک یو سړی ښه سړیتوب ته نه پرېږدي څنګه لکه اوس ما سره یو کس راغی او زیاتی وکړو زه اوس ګورم دې معاشرې ته که زه دې ماف کړم دا معاشره ما ته بې غیرته وایي که زه دې د الله دپاره ماف کړم دا معاشره ما ته وایي چې دی پوښتن نه دی دا معاشره ما ته وایي دی یریدونکی دی نو ما راونه ګوره په دې ډېرو
بدو صفاتو منګ معاشري مجبوره کړي. ها که چېرته معاشره مکمل ښه شي بیا ګوره اوس یو کس ما سره زیاتې وکړو زما اراده ده چې زه دې بدل واخلم نه یې پرېږدم او زه دې بدل اخیستی هم شم. زه به سوچ وکړم چې معاشره کې بیا خلکو ته کم مخ ښیې راته به وایي چې تا ماف کولی نه شو. فرق ته ګوره معاشرو کې هر سړی به راته بیا وایي چې تا ماف کولی نه شو نو زه به مجبوراً دا سړی څه کړم دی به ماف کړم. اوس پې ورسېدی که نه چې یو معاشره کې ماف کولو ته بزدلي وایي. یو معاشره کې کله ښه سړیتوب ته بېغیرتوب ویلی کېږي نو په هغې کې هغه د ښه سړیتوب خاوند بیا مجبوری شي خپل ښه سړیتوب پرېږدي. دا ګوره حقیقت ته تاسو ته مه وایي چې په دې به خفه کېږو نو دا داسې ده ډېرې ما ته به خپله مسلې راغلي دي کسان راشي مشوره رانه دي دغه شان راته ووایي زما بلکل مکمل اراده ده چې زه دې سړي ته دا مسله ماف کړم زه درته دا مال ماف کړم دا وینه ورته ماف کړم خو د هغې نه بعد بیا د خلکو سره څه کوو او زمونږ بیا تعنی داسې نه دي چې تا له نصیب درکوو ستا بچو ته به یې ووایو صبر وکړه پرېږدو یې داسې نه ستا بچو ته هم موږ دا وایو چې ته د هغه سړي زوی چې هغه رالګېدلی و یو کس یې ماف کړی و. دا اوس یعنې زمونږ ښه صفت دی که بد صفت دی؟ بد صفت دی. پکار دی چې موږ د دې دویم مثال برابر وی چې موږ بدل اخیستی او سوچ هم کولی چې معاشره کې به کم مخامخ کوو. اخو مشر کشر به راته وایي چې د الله بنده ماف کړی به دې و نو زه به مجبوراً بیا راولګم دا سړی به ماف کړو. دا د مؤمن شان دی دا فایده دې ذکر ووایه منځ کې فایده راغی وی یاره زه غریب یم فقیر یم بچي مې یم ماف کړي. نن سبا دا ویډیوګانې چلېږي که نه زمونږ د دې ملک او د دې علاقو زه خو حیران شم په الله مې دې قسم وي چې د بعضو دې زړونو ته چې یاره کیدای شي د زناور په بدن کې چې کوم زړه د هغه به د دې نه ښایي لکه ماشوم ورسره کار کوي او د هغه نه غلطي وشوه هوټل کې یا بل ځای کې څنګه یې ووایي ویډیوګانې تاسو کتلي که نه کتلي حدیث کې دې دلته وګوره د مؤمن شان ته دلته یو کس راغلی د ابوهریره نه غلا کوي مسله کې ګوره ډېر فرق دی. یو کس تا سره کار کوي نوکر دی ته له تنخوا ورکوې او د هغه نه غلطي وشوه یو کس راغی تا نه غلا کوي دې دواړو کې فرق دی که نه دی؟ لوی فرق دی لوی. هغه ورته زه غریب یم بچي مې زړی به وشو او هغه حدیث ورسره یاد ساتئ چې شفقت کوونکو باندې به څوک شفقت کوي الله به کوي. هغه صحابي راغلی یا رسول الله زه ګډ نشم حلالولی رسول صلی الله ته یې ویلي وایي چې ګډ حلالوم جو بس زړه مې بېس وایي رسول صلی الله ته وایي چې ته په ګډ دومره مهربانه جو الله په تا مهربانه دی. څومره چې ستا زړه کې مهرباني د مخلوق سره د دې نه اندازه ولګوه چې الله په تا څومره مهربانه دی. وایي ما سړی پرېښود سهار چې لاړم وی رسول صلی الله راته د ځان نه وایي چې ابوهریره دا هغه قیدي دي د شپې څه قیصه وه هغه الله خبر کړی و. یو ما ورته چې یا رسول الله هغه به شروع وکړه پر یاد او جړا فرحمته زړه مې به وسوځېد پرېږده وی راته یې وي چې اما انه قد کذبک هغه ګوره تا ته دروغ ویلي وسیعود او بیا به راځي. الغرض وی ما ته پته ولګېده چې دی خو به لازم راځي لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې رسول صلی الله علیه وی بیا خو ته زه بلکل ناسو چې دی به راځي فرصدتو وی چې ګورم سړی راغی بیا چونګونه راډک راومینو ناڅاپه ورته مې وویل چې لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا به زه رسول صلی الله علیه وسلم ته دې پورې لغدې بوځم و دې ځای کې ورسره دا یاده کړه غلا کوي او پیغمبر ویلي دي چې دروغجن دی یعنې دا ورسره هم ده. وی راته وایي چې ما پرېږده دا ځل مې پرېږده او محتاج یم یم بچي مې دي او غریبي ده لا اعود بیا نه راځم فرحمته بیا یې په زړه وسوځېدم ماشي ده. سهار چې ورغلم رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ابوهریره قیدي څه قیصه وه وی ما ورته وایي چې یا رسول الله
بیا یې فریاد شروع کړو چې ما پرېښود رسول وسلم راته وی چې دروغ یې درته ویلي ده او بیا به راځي. بس په دغه درېیمه شپه ورته بیا ښه ناست وم نیغ چې ګورم وایي سړی راغی او بیا د خوراک نه غلا شروع کړه راومې نیو. ویې ما ورته وایي چې دې پیر له خو دې به بوزم هذا آخر 3 مرات بس دی نو درېیم پیر دی دې پیر له پکې معاف کېدی نشته. انک تزعم لا تعود ثم تعود ته ما ته زه بیا نه راځم بیا راشي وی راته وایي چې پرې مې ده دې پیر له او داسې کلمات به راته وښیم چې ینفعک الله بها الله به تعالی د هغې داسې ډېره فایده درکوي. وی ما ورته وایي چې ماهون د آیتونه د کلمات کم یو وی راته وایي چې اذا اویت الى فراشک کله چې ته طلایي له راشي اوده کېږي فقرأ آیة الکرسی آیة الکرسی لوله چې پوره ووایي فإنك لن يزال عليك من الله حافظ پتا باندې به د سحر پوری یا ته به د سحر پوری د الله په حفاظت کې ولا يقربنك شيطان حتى تصبح سحر پوری به شیطان ته نه نږدې کېږي. وی پرېمې خو مجلسونه قیمتي خبرې وکړې. سحر چې ورغلم وی رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ها قیدي دی وی ما ورته وایي چې یا رسول الله هغه نیولی مې و خو هغه راته وایي چې څه کلمات ته ښیم او ډېر فایده مند دي. ما ورته وایي کومې وایي چې دا دي او د دې فایده دا ده. وی رسول صلی الله علیه وسلم وی اما انه قد صدقك وهو کذوب دا خبره رښتیا کړې ده او دی دروغجن. لکه نور دی دروغجن خو دا خبرې رښتیا کړې ده. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا ابا هريره دا 3 شپې تر چا سره لګې ته پته شته؟ وی ما ورته وایي یا رسول الله ما ته خو پته نشته. وی ذاک شیطان دا شیطان دا شیطان خو د انسان په شکل کې به راځي. اوس ورته ویې وایي چې ته دا